چیرو او بس ستاسو خدمت کوم باندې خفه کېږي رانه مه او د ترور دوی خو مې پرېږده چې چکر یې وي په خپله یم ځان وچ کلک کړو او تاسو د لوږې نه مړ کړئ ما ته دوا کوئ بېګا مې وویل ډېر بوتل څښلی دی راپیدا شه شېستا خو لاس نشته زه ځم ګیا غم دې نه کوم ښه تازه ګیا دې راوړم خو دې کټ کې لږه ډاډ اچوم زه یې بیچاره کوم په ملا یې راته درکړم زری خو او د ترور زوی مې په کور کې پته نه لګي خدای دې دا وچ سټ وکړي دا به راځي وکړم یا الله صالح لږ شکر لږه ډاډه ورته اچوم نو بیا دې چیرو د بیا غم کوم یا الله د خدای ظالمانو غلي شي چک هم تاسو کړي دي سترګې مې نه پټې لکه دلته چیلې دي دلته ترور دی دی دلته تاسو دي خو د ریال قلندر ته ځري کنه تاسو د ګناه څخه چې څنګه غم ماسته دې تاسو مړ شي خوب ته برینه خورم نه راځم د لاسګاډي ټیر پنچر دی هم په دې جیب کې ولدا چیرو لګا یار هړم کیږي صدقګل بیا چرته تللی دی یار ده ته ما څو ځلې وویلې چې هلکه موزه د کوره موزه بازارونه ټول بند دي هغه مرض راغلی دی هر یو سړی د یو بل نه ځان ساتي څوک د چا سره لاس نه میلاوئ دا څنګه وخت راغی خو هغه ګاډی څه شو دا ټیک صدقګل بوتلی دی ښه ده ته اوس ته وګوره هلکه ګیا څوک په جیب کې راوړي چې ته ورپسې ځې د دې جیب نه غیر ده ونه غړوله یار ځمه یار چې دا رومیال وله ورکمه چې خوله پې پټه کړي یاره دا شی کور ته رانهوړي ظالمه غرق به م پې کړي ورځمه پسې یار تاسو د چا نه تپوس کړی دی چې زموږ په دې ګټې کې څارل کوئ تاسو د چا نه تپوس کړی تخته مو بې اجازته خوراک مه کوه دا دې خاطره ماشومان دې سره دي که تا دغه ما ویلي اول به خدای نو خدای په صفت یاد کوم نو محتاج نه دی که نه دی ورته زه که زه محتاج یم او سره مې تشي لویه خدایه نو ډېر ښه صدقګله او څوک چې انسان سره کوي ټکرې خوري نه دنګ 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 را پنده شه ډېر خوږ اواز دی صدقګله او بس او چاره ته وې جانان دې تور دی نو او ما ویل مونږ پې څه کوو تور دي که نه لکه صدقګله ظالمه لوزي را پنده شه پنجه نه هغه جیب دې څه کو جیب هغه ته ولاړ دی زه پکې ګیا نه راغلی یم څوک په جیب کې ګیا لتلی دی خو لاسګاډی به دې راوستی وی که نه ما دماغ مې کار نه کوي پنجه راته وایي چې 3 غنټې وشوي چې په پټي کې څوک نشته ځان ته پنجه اچو دا خبرې پرېږده هغه مرض راغلی دی د کوره به د سر راوتې نه ظالمه خید به م ورته اچولی وی پرېږده ګیاګانې د څه شي مرض راوتی دی هغه کورنۍ مرض دی کوچ کرونا وایرس دا مړه هر چا دې خولې ته کڅوړې اچولي لکه د خدای ظالمه ما خو په ماسکونو پسې وګرځېدم خو ډېر ګران دي پرېږدی خو دا رومیل د خولې نه تاو که چېرته ودې نه وی رانه ظالمه نه ما زه رومیل نه تاوم په ایمان چې ترمزیه جاخه مې درس راځي جاخه مې درس راځي نه تاوم رومیل ساتي ما لکه پتا نیمه خو ما به د ځان څخه غرق کې خوله پټه کړه ته وایي د مرګ نه دي نو هر سړی تېرېږي ولې زه د مرګ نه نه هېرېږم د دوزخ نه هېرېږه
ځان نیک عمل کوه د دې مرضونو نه مه ویرېږه ستا دماغ خراب دي مرګ نه مه ویرېږه ټول مسلمانان به مري مخکې وروسته خو د مرګ نه خلاصې نشته ستا دماغ خراب دي زه ناچم دا شی نه 5 وخته مونځ اودس کوه د سپېمې ته 5 وخته اوبه اچوه دا مردار هوا دې په تا ولګي دا مرض نه دی دا مردار هوا ده دا خبره خو دې صحیح ده خو خیر خپل احتیاط خو به کې که نه احتیاط دی دغه که نه بس مونځ اودس کوه 5 وخته په ایمان کې ورته واچو لکه ظالمه احتیاط کوه دا واچوه که نه څه چل دی ظالمه نیک عمل کوه مونځ اودس کوه د عاجزانو خیل ساته د غریبانانو خیل ساته او خدمت کوه د عوامو خدمت کوه د ماشومانو خدمت کوه د عالمانو خدمت کوه د قاریانو خدمت کوه نو په خدمت باندې الله میلاویږي او چې چاته الله میلاو شي نو هغه ته جنت میلاو شو ستا دماغ خراب دي دا خبره دې بالکل صحیح ده بس لرې که زه هم ناچومه مه اچوه ګیا کور ته راوړه که په نه الله باندې بروسه ساته خدای دې بې خبرې دې بازه ته خو د مخکې نه مړې تا کې به څه مړه شي صحیح ده مړه خلکو ته ساده ګل ښکاري خو واقعي خبرې دې ډېرې روغې دي نو بس ټیک دی بس راځه کور ته ښه زه به صحیح ده زه لاړم صحیح ده ګیا درلم ځان او بیا زما کباړ کار له وځم دماغ دې راډاون کوو موږ څه کوله خدای خبر شه دا اوس څه په مصیبت بس دغه ګیا بس دی بس خرڅ کې سړي تاوړي اوسپنې تیمال بوتلې خرڅ کې خجورې به ورکوو تور املوک به ورکوو شاړې به ورکوو سوابیرې به ورکوو خرڅ کې سړي چپړې تیمال بوتلې او هډوکي خجورې به ورکوو تور املوک به ورکوو شاړې به ورکوو سوابیرې به ورکوو هډونه څوک روزي تور املوک شته بچي خو تاله نه ده ګوښه حالات به دې بیا خراب وي تور املوک په خوله خېټه کې به دې درد راولي خرڅ کې زړې چپړې ډیمان بوتلې خرڅ کې هډوکي هم خرڅ کې او خجورې به ورکوو تور املوک به ورکوو شاړې به ورکوو سوابیرې به ورکوو والله که نن خو څوک راوځي چې ما سره کباړ دی دا نننۍ ورځ ډېره بېکاره ده او به زه خپل محنت کولم الله دا هو کباړی راغی بیک دا نه دا ګیټ څومره تنګ شو ورګه چې ما سره ورته وایم چې هغه سنټر پیپلې که نه بیک خرڅ کې زړې چپړې نیکه سلام علیکم وعلیکم السلام راپنجه که بیا راپنجه واچو چې ګاګ مې ولیده نیکه داسې کار دی که نه چې هغه سنټر پیپلې سنټر پیپر دا نه څه شي په پښتو کې راته ووایه مړه کمباڼي یو سنټر پیپ نه پېژنې هغه بټو کې څه نه کېدلي هغه سنټر پیپ هغه تماکوانو په بټو کې چې لګېدلي دا خو دې پېژنده راپنجه شه منمه هو دغه نه لمه چېرته د چا د بټۍ نه به دې راولي په نور غم به م واړې مړه نیکه نو ګوره تا ته زه داسې ځوان ښکارم ښه دغه پرېږده ځه داسې کار وکړه که نه چې هډوکي یېلې هډوکي هډوکي روباسه هډوکي به یې راوالم راپنجه شه داسې کار یې که نه چې دا بوجۍ ماله راکړه او زه دلې هډوکي روباسم زر ده دلته ودرېږه ښه زه راځم بېغمه شه سپی راپسې راټولېږي راپنجه شه ډېر ټیم یې واخیست دې سر ګوزي په کوم طرف به یې ولاړی نیکه داسې کار وکړه چې راشه یاره دا بوجۍ ډېره درنه ده راشه چې در پورته کړم هله هله راشه که نه یاره دا دې درلمه راپنجه شه ورګه چې پیسې درې درکړم دا واله د هډوکو پیسې یاره نیکه مه زما کار پې کېږي روجه ده نیکه ورګه ښه ورګه زه زما داسې سمه غټه دوکه مې ورسره وکړه پیک خدای پاک که مو بخښه یو ضروري اعلان واورئ زموږ نه یو بابا بېدرکه شوی دی په غوږونو کوڼ دی دماغي حالت یې خراب دی او دقه دوه خبرې کوي چې خیرات کوم ځای دی او یو پیالی چای به نه وي کو چاته په ګوتو ورغې نو ساده ګل واین سره رابطه وکړئ اعلان ختم شو توبه خدای توبه یا الله معافي راته وکړي خدایه
توبه مخکې به ماشومان ورکېدل خلکو به پسې اعلانونه کول او اوس مشران ورکېږي کم وخته پاتې شو خدایه دا یو د عزت پردې راباندې راواچې خدایه پاکه د چا مشران هم مه ورکې ځکه چې مشران د چا نه نو د هغوی نه څه تربیتي او نه څه مستقبلي یا الله پرچه باندې خپل فضل برحم وکړي او د هر چا مشران پیدا کړي یا الله توبه خدایه توبه خدایه د چا مشران مه ورکې دونه وزن یې دی د دې ډوکو چې سا یې راله ګډه وډه کړه چانس مې والی دی ورځه پې چانس مې والی دی دومره ډوکې مې دې راوړو درانه دي د دې نه ډېرې ښایسته ښایسته پیلې او پلیټونه او چینکونه سازېږي بینر سیټ دې سازېږي را پیدا شه چانس مې والی کیا ده ساده ګله یا الله ډېر وزدي دي ویې تله را باندې ساده ګله دا تلیو نه دا به لومړی ګورو چې څه دې پکې راوړي دي هډوکي دي که نه نور څه دي دا هډوکو په ځای راځه چې د پلاسټک خرڅ نه کړې ساده ګله ښه نو بیا ونیسه راځه بوجي راځه وای اوس یې درته اړو مکه کوي ښه دا دې څه بلا راوته یلکه ساده ګله دارس دا خو د پردې مشر راچولې دی نو څنګه زه دې څه خبرې ما ته د بوجۍ ته چا دننه کړې بچی خیرات کوم ځای کې دی کېنه خیرات خوره وایي خیرات به په کوم ځای کې خو دې خبر شه چې د کومې ځای نه په دې بوجۍ کې راننوتې د خدای ظالمه یو پیلې چای ونی د اوس یې خوند وکړو ده خو جوړ په غوږونو هم کوڼ دی ګډې وړې وایې یاره ساده ګله پردې سړی دی غوا کړی دی او د پسې اوسه پورې اعلانونه هم کېدله او په غوږونو هم کوڼ دی او مازغو کې فرق هم د ساده ګله زه پکې نه یم داسې کار وکړه که چای تپوس وکړو خو ور یې کړه او که چای تپوس ونه کړو که نه نو په کباړ کې یې وتله هله د منډه کړه جوړې مجموعې راغښتې